سلامونه ټول راغلو برخوالو ته که څه هم په پټه مینه لیکل زموږ د وس کار نه ده، خو بیا هم خپلې ګوتې ماتې م لیکلي د خپل کمزوري ذهني ذکاوت او خپل کوچني ذهن یو څه الفاظ مو راویستلي دي، هغه تاسو ته په مخ کې ږدم. له پټې مینې که څه هم د پټې مینې کتاب په لومړیو کې راته یو څه جالب نه معلومېده، خو وروسته یې لوستلو داسې له ځان سره راګیر کړم لکه دام کې چې مرغۍ راګیره شي. د دې کتاب د پنځګر له ځانګړنو یوه دا هم ده چې کتاب یې برخه کړی تر څو لوستونکي د ستړیا احساس ونه کړي. دا کتاب یوازې د یوې مینې کیسه نه ده، بلکې د پښتني ټولنې هغه پاکلمني په ګوته کوي چې آن معشوق له خپل عاشق سره د محرموالي او د نورو ټولنیزو کلتوري ستونزو له کبره له خبرو او درېدو ډډه کوي. دا کویره هم د نو له بېځایه شکونو او ناسمو باورونو ویره ده. په دې کتاب کې د پښتني ټولنې هغه بېوسي او بېچارګي هم له ورایه رامعلومیږي چې د عصري درملو طبابت پر ځای له کورنیو درملو د موضوعه نظر اخیستلو او زیارتونو د تسکین په موخه کار اخیستل کیږي. فکري ناسموالی او د قوي ذکاوت نشتون هغه بله ټولنیزه ستونزه ده چې داسې درز رامنځته کړی چې بیا هیڅ د ګنډلو او رغون نه دی. د دې ناول لوستلو راته د پښتني ټولنې د یو بل ډیر ناسم دود هغه کیسه هم وکړه چې زموږ ولسونو له ډیر پخوا راهیسې پاللی، چې هغه په کوچنیوالي کې هلک ته د نجلۍ په نوم کول دي. دا نه یوازې یوه ناسمه پرېکړه ده، بلکې خپلو اولادونو ته د ستونزو کرل دي چې په لوی لاس یې ترسره کوو. هر انسان د انتخاب حق لري او دا هغه حق دی چې د اسلام مبارک دین ورکړی، خو زموږ رواجي پرېکړو تر ډیره دغه حق تر پښو لاندې کړی او په لوی لاس مو خپل اولادونه د اور تنور ته غورځولي. د مینې اوج او ژوروالی د ناول بل هغه پلاټ دی چې نه یوازې دا تنده خړوبوي، ان د انسان پر عواطفو او احساساتو اغیز کوي. د کیسې یو لوری بیخي له مینې انکار کوي، مینه نه خوښوي، له مینې کرکه لري، خو کله چې د مقابل لوري یا هم د خپل معشوق د مینې شدت، قوي احساسات او خفګان ویني، نو د عشق په دام کې راګیر شي لکه بېسیله او تره مرغۍ. دا د مینې هغه زور ده چې هیڅ سرحد یې نشي راګرځولی. دا به ومنو چې ډیرو به د خپل زړه په دروازه لیکلي وي چې بغیر له اجازې ننوتل منع دي، خو عشق هغه څه دی چې تل لکه د نالوست انسان بغیر له دروازې ټکول ورننوځي او د خپلې نالوستۍ کیسه کوي. په دغه ناول کې شاکر بار غوټۍ ته د زیړکې په باب سختې وایي، له ګلانو د ورکړې انکار کوي، ظاهرا یو بې پروا کس، خو کله چې د زیړکې په څهره کې خفګان، درد، مینه او عاطفه ویني نو زړه یې لکه د موم نرم شي. شاکر دیدار ته د زیړکې بیا راتګ او د لیدو غوښتنه د مینې د اوج هغه څپه ده چې هیڅ د مهار وړ نه ده. دلته یو بل ناسم تعبیر دا هم ده چې د مینې اوج ته د سپین سترګۍ نوم ورکول کیږي او د زړه شدیده غوښتنه یو ناسم څه بلل کیږي. مینه ښه وي خو هجران د سړي زړه خوري، ډیر غمونه او خفګان د سړي زړه خوري. پټه مینه یوه داسې عاطفي اړیکه راته بیانوي چې تر ډیره پټه ده، خو له څرګندتیا وروسته په دې پوهیږي چې هیڅ هم په لاس نه ورځي، خو د زړه لیونتوب بیا هڅو ته انسان مجبوروي او دا هر څه په خپل درون کې پټ زغمي. د دې ناول جالبیت هغه وخت لا پسې زیات شي چې د زیړکې ترڅنګ د غوټۍ د مینې اظهار هم ناخبره شاکر ته وشي. هغه پټه مینه چې دوه جسمونه یې لکه د دنګ چنار په خپل درون کې سوځول او په دریم یې تازه د مینې بل اور هم بل کړ. هو هغه پټه مینه چې غوټۍ ډیره وکړوله، خو هر څه یې تر ډیره پټ تیر کړل او د اظهار جرأت یې ونه شو کړی. دا هر څه د پښتني او ناسمو دودونو له کبله کټ مټ لکه د دې لنډۍ انځور. پټ به په زړه دردونه تیر کړم، بې درده یار ته به ونه وایم حالونه. هو هغه پټه مینه چې آخر هم مجبوریت په اظهار بدله کړه، خو له بده بخته هیڅ مین خپلې مینې ته ونه رسېده او لکه د درد څړیکه د تل لپاره په زړه کې پاتې شوه. پټه مینه را څرګنده شوه، خو د وخت ناسمو رواجونو او فیصلو داسې خاموشه کړه لکه له تن څخه چې روح لاړ شي. ناسمو رواجونو د شپږو تنو ژوند له کړاو سره مخ کړ
او دا ناول پیغام راکوي چې له ناسمو رواجونو تیر شو او هغه هیڅکله ونه منو، په خپل ژوند کې انساني اړیکو ته پوره درناوی ولرو او هغه وپالو. همدا انساني اړیکې دي چې د انسان ژوند یې ښکلی کړی. دا ناول دا هم را زده کوي چې مینه یوه فطري پدیده ده، د انسانانو اړتیا ده. انسانان مینې ته اړتیا لري او باید په مینه وپالل شي. د دې ترڅنګ خوږ ژوند هیڅکله په مرګ نه ارځي او نه هم د ژوند سختی په ځان وژنه پای مومي. په پای کې خپلې خبرې په دې بیت راټولوم چې مینه سر کې څه اسانه غوندې ښکاري، رسولې سر ته ګرانه غوندې ښکاري. نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس ته، دا کیسه راته څه ورانه غوندې ښکاري. ډېره مننه.